السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې ډېر خاص شی تاسو درښیم. هغه خاص شی دغه ده چې موږ څرنګه کولی شو چې خپل موبایل په خپلو سترګو کنټرول کړو. یعنې کوم زموږ موبایل چې ده هغه موږ په خپلو سترګو وچلوو او لاس نه وروړو. مثال لاس داسې ده په موبایل پلاس کې نیسئ، د هغه بعد موږ ګوته نه وروړو، بیا ګوتې موږ خپل موبایل موږ چلولی شو، استعمالولی شو. یوه بله ویډیو باندې زه مخته خیر انشاءالله جوړه کړمه چې څرنګه موږ خپل موبایل په غږ باندې خلاص کړو. یعنې موږ چې وایو چې کیمره به خلاصېږي، چې موږ وایو چې ګیلري به خلاصېږي، چې موږ وایو چې فیسبوک به خلاصېږي. خو نن درښیم له سترګو چې تاسو څرنګه خپل موبایل په سترګو باندې وچلوئ. یعنې تاسو فیسبوک ته صرف ګورئ، هغه اپلیکیشن به خلاصېږي. تاسو چې کله کیمرې ته ګورئ، کیمره باندې به صرف تاسو یو کرسر د کمپیوټر غوندې یو شی به راسي، کیمره باندې وبدرېږي، د هغه بعد بس تاسو کیمره چې کومه ده هغه به پخپله خلاصېږي. یعنې موږ به موبایل چلوو خو ګوتې به استعمالوو نه، ګوته به موبایل ته نه وروړو. د هغه بعد یو اپلیکیشن ده، اپلیکیشن به زه دوکم هغه به انسټال کړو. او داسې نه صرف اپلیکیشن انسټال کړئ او تاسو ویډیو سکیپ کړئ، تاسو به ویډیو پوره ګورئ. ورځ په ویډیو کې په موبایل کې زه دا شی درښیم، دا سیټینګ ده، سیټینګ سم نه وکړئ نو بیا کېدای شي ستاسو په موبایل کې دا کوم اپلیکیشن چې دا کار نه وکړي. نو ویډیو پوره وګورئ، کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ، او کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، او دا د بیل په آیکن یې ووهئ چې ما ویډیو تاسو ته په ټایم در ورسېږي. د بیل په آیکن مطلب دغه ده چې د بیل شاوخوا ته دوه شان راسي، هغه مطلب دغه ده چې ما ویډیو تاسو ته په یو سکند کې درځي. چې زور پورته کړم تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي چې یو ځل ویډیو پورته کړه. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل عبدل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ چې شروع کړو. ګرانو ملګرو، دلته به تاسو خپل اپلیکیشن ول انسټال کړئ. پلی سټور ته به ولاړ شئ. دلته به ولیکئ EVA فیشل ماوس. فیشل ماوس ولیکئ، اته به اوپن کړئ. اوپن چې کړئ دلته به اوپن اکسیسیبلیټي سیټینګ په دې به کلیک کړئ او دلته به د کوم پرمیشنز غواړئ دلته به دا اون کړئ. دا به خامخا اون کوئ. که ستاسو په موبایل کې دا سیټینګ نه راغی نو اته به زما په خیال ته ستاسو په موبایل کې کیدای شي چې کار نه کړي، خو انشاءالله حتمن به راسي. نو ملګرو، تاسو وینئ زما په ویډیو باندې ماوس راغی سکرین باندې چې زه په کوم اپلیکیشن ودروم هغه اپلیکیشن خلاصي. نو تاسو وینئ دلته چې کوم شی خلاصوئ د هغه لپاره به تاسو باید په هغه شي باندې یو 2 سکنډه ودروئ. نو ګرانو ملګرو، دلته تاسو ته درښیم چې موږ څرنګه خپل پلی سټور خلاص کړو. ګرانو ملګرو، دلته زه بیرته بیک کوم، په دې باندې به بیرته بیک سي. اوس غواړم چې دا اول اپلیکیشن خلاص کړم، په دې به ولاړ شم او داسې به صرف په یو سکنډ پې ودروم او دا اپلیکیشن چې کوم ده دا به پخپله خلاص سي. نو ګرانو ملګرو، تاسو وینئ ما باید لاس نه ده وړلی، دا ټول کار چې کي دا موس یې کي. ښه زه غواړم چې دا عکس خلاص کړم، په دغه عکس به یو سکنډ 2 سکنډه ودروئ او خپله به دا عکس خلاص سي. خو چې غواړم چې بیرته بیک کړم، په دغه کروس به یو سکنډ ودروئ او دا کوم دا کوم عکس ده دا به بیک سي. نو ګرانو ملګرو، دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده. امید لرم چې تاسو به خوښ شوئ. که د چا په موبایل کې کار نه کړي نو د هغه به خامخا اکسیسیبلیټي سیټینګ نه اون کړی، هغه باید تاسو اون کړئ. د هغه بعد به خیر پر موبایل کې کار کړي. دلته تاسو وینئ چې زه په دغه ریډ مور باندې به ودروم، تاسو به ګورئ چې نور سیټینګ به هم خلاص سي. نو تاسو وینئ دا ټول کار چې زه چېرته ګورم هغه باندې خلاصېږي. ګرانو ملګرو، امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښه سوې وي. او یو شی بل دغه ده چې څرنګه تاسو دا ډاونلوډ کړي، ډاونلوډ کېدا لپاره به تاسو ولاړ شئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور ته ولاړ شئ، د هغه بعد دلته تاسو په سیټینګ وکلیکئ، په سیټینګ نه سرچ باندې، او دلته به تاسو ولیکئ EVA. دا تاسو ګورئ زه په ماوس لیکم، EVA فیشل ماوس اول به راسي او په دغه باندې EVA فیشل لیکلی ده، په دې به تاسو کلیک کړئ او ستاسو تر مخ ته به د اول چې کوم راواړي EVA فیشل ماوس دا به تاسو ډاونلوډ کړئ.
تاسو ګورئ 1 ملیون ډاونلوډ یې دی یعنې 1 ملیون خلکو ډاونلوډ کړی دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده نو دا اپلیکیشن به تاسو صرف انسټال کړئ او اوپن به یې کړئ نو ګرانو ملګرو امید لرم ویډیو ښه شوي که ویډیو ښه شوي لایک یې کړئ کوم چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ